أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن تھرډ لیکچر ته راځو. نن به تاسو ته په انسرټ کې کار کوو. انسرټ کې راځو. انسرټ کې څه دي؟ کور پیج دی او بلینک پیج دی او پیج بریک دی، ټیبل دی او پیکچر دی. او نن په دې کې لږ شانې کار کوو. راځو کور پیج ته. کور پیج کې څه دي؟ موږ تاسې یو بوک دی یا کتاب مو ولیکلو. کتاب ته موږ یو کتاب پیج چې کوم دی، فرنټ پیج چې کوم دی، هغه موږ ډیزاین کوو یا آلریډي موږ سره دلته په ډیزاین کې هم شته او موږ یې ډیزاین کولی هم شو. دې ځای نه موږ تاسې راځو یو شیپ رالو چې کوم یو تاسو خوښ شو پکې وګرځئ. هغې کې به تاسو یو شیپ راواخلئ. چې کوم خوښ شو. فار اګزامپل زه دا رالم، دا مې راواخیستو. دا موږ سره دلته یو پیج راغی. که پیج شو، پیج کې څه دلته په دې کې چینجز کولی شم چې څومره که دا پکچر چینج کوم، دا آی ټایپ د ډاکومنټ په دې کې زه نور څه زیات لیکل غواړم یا دا لیکل اردو یا پښتو یا بل لینګویج ته چینج کوم، دا هم چینج کولی شم. دغه پکچر دا به زه چینج کړم. د پکچر را بشم، په دې باندې ډبل کلیک وکړم. دلته به زه راشم چینج پکچر باندې به کلیک وکړم او دې ځای نه به زه یو پکچر به ورله چوز کړم. د کوم ځای نه چوز کړم؟ صبر را بشمه ډیسکټاپ ته بل پکچر کیمرا رول کې به ما سره پکچر وي، نه به وي. دې ځای نه یو پکچر راغلی. پکچر تاسو چې کوم پکچر هم راخلئ. ما دا پکچر راوسته، دا مې سلیکټ کړ، دا هم پکچر مې راوسته. دې کې هم تاسو چینجز راوستلی شئ، راوستلی شئ څه چینجز منجز وي را به شو. دا زه چینج کوم. په دې ځای کې که انګلیش لیکل دي، زه وایم نه، دلته زه پښتو رایټینګ کوم. را به شم دلته مالته پښتو دغه شته، زه به دلته ولیکمه د کتاب نوم څه ولیکم؟ کتاب نوم ایم ایس آفیس دا کتاب نوم شو. او راځو د څه لیکلي دي ډاکومنټ که سب ټایټل. په دې ځای کې څومره ځان نه لیکل وکړئ، دلته خپل نوم ولیکئ. فار اګزامپل امید کمپیوټر اکیډمي ما دا ولیکل. فار اګزامپل تاسو راشئ دلته دې که هر څه چینج کړئ را چینج کړئ. په دې ځای کې مې یو څه ولیکئ. موږ آفس د څه دپاره یوز کولی شو، ځان نه یو څه ولیکئ. آفس پروګرام د څه دپاره استعمالولی شو. په دې ځای کې تاسو خپل چینجز وکړئ. دا بیا دې که فونټ که سټایل دي دا چینج کړئ را چینج کړئ. په دې کې آی تھینک پښتو فونټ شته، او که نه بیا تاسو په دې کې فونټ څنګه انسټالولی شئ، ډاونلودولی شئ، هغه میتډ به زه تاسو ته وښیم. دا تاسو په دې ځای نه چینج کولی شئ. دې ته بلکل ټینشن نه اخلئ، دا به چینج کړئ. دا کتابونه څومره په دې کې تاسو چینجز منجز کړلی شئ. او راځو دلته موږ سره بل کوم دغه بلینک پیج و، دا بلکل موږ ته یو صفحه پکار ده، بلکل صفحه چې په هغې کې رایټینګ وایټینګ څه نه وي شوي. بلکل په دې باندې به کلیک وکړو موږ تاسو سره او بلکل یو که نوی پیج اوپن شي. او دا پیج بریک د څه دپاره یوز کېږي؟ فار اګزامپل زه دلته راځمه، زه به دا چینج کوم. دلته په دې به زه کلیک وکړم
یو چې کومه د حافظه خپله فارموله دا به یوز کړم او په دې کې به زه لږ سوري په دې کې د پیج بریک د څه دپاره یوز کېږي په دې کې ما ډېر رایټینګ وکړو یا که فار اګزامپل دلته یې دې ځای نه که لاندې چې کوم که رایټینګ دی دا زه وایم چې بل پیج کې راشي په دې کې زه نه غواړم دلته به زه چې کوم که ځای نه زه پیج بریک کېدو غواړم په هغې ځای باندې به کلیک وکړم را به شم دلته چې په دې ځای باندې زه دا زه پریس کړم بلکل به موږ سره په سیکنډ پیج کې راشي او که زه ووایم دوباره دوباره زه کنټرول زیډ کړم چې خپل دغه ته حالت ته راشي دا یې موږ سره کور پیج بلینک پیج او پیج بریک چې د څه دپاره یوز کېده همې تاسو ته وښوده سبا به انشاءالله موږ تاسې په ټیبل کې کار کوو چې ټیبل د څه دپاره یوز کېږي او ټیبل موږ څنګه کریټ کولی شو او